سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو دوستانو، یو ډیر افسوسناک خبر در سره شریکوم چې څو میاشتې مخکې په نوهار کې چې د کور نه یو ناوې جینۍ وتلې وه، یعنی تښتېدلې وه. هغې جینۍ پسې هغه هلک یعنی خاوند یې خودکشي وکړله. دا ټوله واقعه څنګه مخې ته راغله، د دغې هلک مور اوس څه وایي، د ټول تفصیل او حقیقت در سره په ویډیو کې شریکوم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. قدرمنو دوستانو، نن نه څو میاشتې مخکې د نوهار په یوه سیمه کې د یو کور نه ناوې جینۍ تښتېدلې وه چې د دغې هلک د مور وینا وه چې زما د زوی د واده 3 میاشتې شوې وې. موږ دغه جینۍ یعنی خپله انګور ډیره خوشحاله ساتله، خو نه معلومیږي چې د کومو وجوهاتو په وجه باندې هغې کور پرېښودو. خو څه موده مخکې یوسف جان یوه ویډیو وکړله او دغه ویډیو یې هم دغه کورنۍ سره وکړله چې د دې نه پس د دغې کورنۍ ټول خلک خبر شو او داسې ویل کېږي چې دې هلک ته به ټولو خلکو پیغورونه ورکول، یا به یې ورته ویل چې هلکه ښځه دې څنګه ده راغله او کور رانغله، یا به یې ورته ویل چې ښځه دې کله تښتېدلې وه، او مختلف قسم خبرې به یې ورته کولې چې دغه خبرو نه دغه هلک تنګ شو او د نوهار په سیند کې یې ځان وغورځولو او خودکشي یې وکړله. د دې هلک مور وایي چې کله زما زوی خودکشي کوله نو دغلته د ریسکیو ټیم هم ولاړو، خو هغې زما زوی نه دی بچ کړی او اوس هم زمونږ خواته څوک هم نه راځي چې زمونږ مړی را پیدا کړي، یعنی زما زوی را پیدا کړي. د هغې مړی په سیند کې ورک شوی دی. دوستانو، ډیره افسوسناکه واقعه ده. یقینا چې ځینې وخت داسې ویډیوګانې جوړول نه دي پکار چې هغه ټوله دنیا وګوري او د هغوی د کورنۍ دپاره د شرمندګۍ سبب جوړ شي. الله تعالی دې په دغه کورنۍ باندې خپل رحم او کرم وکړي او دغه جینۍ چې هر چا ځان سره ویستلې ده ډیر زیات بد یې کړي دي. دا ویډیو کتلو مو ډیره مننه. زموږ خبر تر دې ځای پورې و چې د سره مو شریک کړو. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.